بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. نن یو ځل بیا موږ تاسو د SQL درس په ادامه باندې چې DML به وایو چې ډیټا منیپولیشن لنګویج ده چې تیرو درسونو کې موږ انټروډکشن او DDL سیکشن ویلی و چې ډیټا ډیفینیشن لنګویج و. نو نن به موږ تاسو DML وایو چې ډیټا منیپولیشن لنګویج ته څه شی ده او څه شي له خاطره استفاده کیږي. DML مطلب ډیټا منیپولیشن لنګویج ده چې SQL is a complete data manipulation language that is used not only for database queries but also to modify and update data in the database. SQL څه شی ده؟ یو کمپلیټ منیپولیشن لنګویج ده، خاص د کیوریانو له خاطره هم نه استفاده کیږي، یعنی البته د ډیټا تغییراتو له خاطره هم استفاده کیږي. یعنی دې مطلب دا نه ده چې DML په واسطه موږ صرف انزرشن او ډیلیشن وکولی سو. د دې مطلب دا ده چې یعنی موږ ډیټابیس کې ډیټا هم کولی سو چې موډیفای کړو، تغییرات پکې راولو، یعنی نور کارونه هم ډیری کارونه موږ کولی شو پکې. ډیټا منیپولیشن لنګویج یا DML statements are used for managing data in database. چې کله هم موږ غواړو په ډیټابیس کې خپله ډیټا مینیج کړو، تنظیم کړو، نو طبعا که چېرته یو دفتر کې ډیټابیس هم نه وي نو موږ مجبور یاستو چې خپل فایلینګ، خپل دوسیې، خپل اسنادونه باید په منظم ډول یو ځای کې طبعا باید کیږدو او که نه ږدو. نو دا واضح خبره ده چې ضرور ده، نو موږ باید دا کار ترسره کړو. همدارنګه په ډیټابیس کې هم موږ باید خپل ډیټا مینیج کړو. اوس که چېرته تاسو سره دفتر کې یو فایل وي، یو دوسیه کې غلطي سوې وي، هغه دوسیه کې یا څه کموئ، څه زیاتوئ، صحیح ده، نو دا خپله د منیجنګ ده. بیا ډیټابیس ته چې کله راسو نو ډیټابیس کې هم موږ یو لنګویج لرو چې DML د په SQL کې استفاده کیږي چې د ډیټا د تنظیماتو له خاطر استفاده کیږي. فرض که یو دوسیه کې ستاسو یو ماده لایې راوتې ده، یو ماده ور اضافه کوئ، او یا هم یو خط کې تغییرات راوړئ، او یا هم په دوسیه کې یا فایل کې یو بل اضافه خط ور اضافه کوئ، اضافه و رقم لیکل دغه ور اضافه کوئ، نو دا ټول مینیجنګ او چینجز او موډیفاینګ او اډ کول د دې مطلب باندې. صحیح ده؟ ښه. It means changes made by DML commands are not permanent, it can be rolled back. چې کله هم موږ ډیټابیس کې تغییرات راولو نو طبعا هغه بعضې تغییرات وي چې پرمننټلی نه ثبتېږي. موږ کولی سو، خو موږ ته خو ښکاري چې دا ثبت سو، خو بیرته موږ هم رول بیک کولی شو. رول بیک مطلب چې کوم تغییرات دې راوړي بیرته انډو کوئ. صحیح ده؟ انډو ریډو چې موږ ویلی دي. ښه، نو انډو ریډو موږ تاسو ویلی دي په MS Office کې، ورډ او ایکسل او دې شیانو کې. نو همداسې که چېرته موږ یو چینجز راولو په ډیټابیس کې او هغه بیرته وغواړو چې بیرته رول بیک کو نه غواړو هغه چینجز، نو موږ رول بیک نه استفاده کوو. رول بیک موږ تاسو بیا په ټرانزیکشن کنټرول لنګویج کې وایو چې څنګه موږ ټرانزیکشن رول بیک کوو، څنګه کمیټ کوو پرمننټلی. نو هغه بیا موږ تاسو په TCL کې چې ټرانزیکشن کنټرول لنګویج ورته وایي چې ټرانزیکشنز هلته اجرا کیږي، نو هغې کې موږ تاسو هغه منیج کوو. بیا هیله ده تر دې ځایه مکمل پوهېدلي یاستئ. نو DML کې کوم سټیټمنټس چې انسر، ډیلیټ او اپډیټ ده. انسر څه ده؟ چې یو نوی رو اضافه کوئ. که چېرته هم تاسو یو امتحان کې مخامخ کیږئ یا هم انټرویو کې د کمپیوټر ساینس ریلیټډ پوسټ وي، نو هغې کې تاسو نه کیدای شي داسې سوال راسي لکه ډیری وخت زه هم همداسې بعضې دفترونو کې په امتحانونو کې دې سوال سره مخ سوی یم چې وایي how we can add row to a database. نو دا څوک چې امتحان ته ناست وي دوی کنفیوژن کې وي چې آیا موږ خو په DDL کې ویلي وو چې
how to add a column to a database. څنګه موږ یو کالم اضافه کولی شو ډیټابیس ته. نو واضح خبره ده چې یو ټیبل موږ الټر کوو او اډ کیورډ نه استفاده کوو، د کالم نوم ورته ډیفاین کوو، بیا هغه کالم موږ ډیټابیس کې اضافه کوو. اوس دلته سوال دا ده چې how we can add row. نو د رو لپاره خو داسې خاص کمنډ نشته ده چې څنګه موږ رو څنګه اضافه کولی شو. نو دا واضح خبره ده، دا لاجیکل کوېشن ده، یعنی ډیری وخت کنفیوژن راځي. اډینګ نیو رو مطلب انزرټ، چې کله یو نوی ریکارډ په ډیټابیس کې اډ شي، یو نوی کسټمر یا یو نوی محصل یا یو نوی استاد چې کله په ډیټابیس کې راجسټر کیږي، نو د هغه معلومات چې کله ثبت شو نو یوه رو کریټ شوله، یوه رو انزرټ شوله په ډیټابیس کې. نو انزرټ موږ استفاده کوو چې یو نیو رو موږ اډ کړو ډیټا ته، او کوم ډیټا چې موږ لرو هغه ټیبل کې موږ اډ کړو. ډیلیټ کمانډ یو رو غواړي د هغې ډیټا ډیلیټ کړي لټ سیبل څخه، او اپډیټ موډیفای ایگزسټینګ ډیټا ان د ډیټابیس. اپډیټ یې دې له خاطره صفت کیږي چې کله ته په ډیټابیس کې ډیټا ولرې نو د هغه کې تغیرات راوړي، هغه له خاطره استفاده کیږي. انشاءالله پوهېدلي یاستئ تر دې ځای پورې. adding data to a database، څنګه موږ کولی شو ډیټا موږ ډیټابیس ته اډ کړو. نو څه وخت کې موږ د ضرورت ده چې کله یو نوی کس دفتر ته راځي نو موږ د هغه ریکارډ ډیټابیس ته اچو، چې کله یو نوی کس وظیفه پرېږدي نو د هغه معلومات موږ ډیټابیس کې شته ده موږ سره، چې هغه د ریزیګنیشن ریکارډ ده موږ د هغه اډ کوو. څنګه یو کسټمر فرض که یو آرډر پلیس کوي، یو کمپنۍ ته یو آرډر ورکوي چې ماته دا آرډر پلیس که، نو هغه څنګه منیج کیږي. نو طبعا یو ریکارډ ډیټابیس کې انسرټ کیږي چې هغه یو نیو رو کریټ کیږي. نو همدارنګه موږ اډیشن او ډیلیشن او اپډیشن دا شیان کولی شو په ډیټابیس کې. سنګل رو انزرټ ته څنګه موږ کولی شو یو سنګل ریکارډ موږ انزرټ کړو په ډیټابیس کې، چې موږ تاسو پریکټیکل هم وایو چې کیوري لیکو چې څنګه کولی شو موږ یو ریکارډ اضافه کړو ټیبل کې. او ملټي رو انزرټ ته چې مثلا زیاتې روګانې له یو ټیبل نه راخلي ډایرکټ بل ټیبل کې انزرټ کوي، نو دې څخه موږ استفاده کولی شو. ډیلیټینګ ډیټا، څنګه موږ یو ډیټا ډیلیټ کولی شو له ډیټابیس څخه، او څنګه ډیلیټینګ آل روز، څنګه ټول ریکارډونه د یو ټیبل ډیلیټ کولی شو. صحیح ده. موډیفایینګ ډیټا ټو د ډیټابیس، څنګه موږ کولی شو ډیټا تغییر کړو په ډیټابیس کې. فرض کړه د یو کسټمر او یا د سټوډنټ یا هم د یو سټاف آی ډي نمبر، نیم، او یا هم تذکره نمبر، فون نمبر، نور محتویات چې څومره موجود دي په ډیټابیس کې، دې کې فرض کړه د تذکرې نمبر غلط شوی دی، نو موږ د اپډیټ سټیټمنټ څخه استفاده کوو په SQL کې، چې SQL بیسډ DBMS چې څومره دي هغې کې دا سټیټمنټ ته کارولی شئ چې اپډیټ سټیټمنټ ده، چې کله په یو ریکارډ کې د یو کسټمر یا د سټوډنټ یا د سټاف تغیرات راوړي. کوم سلایډونه، کوم نوټس زه تاسو ته په ویډیوز کې ښکاره کوم، دا خاص د دې خاطره دی چې زه اپلوډ کوم او تاسو د هغې لا زیاته مطالعې له خاطره، نو زه تاسو ته شارټ لنډ تشریحات درکوم چې تاسو هغه مین کانسپټ ترېنه واخلئ. صحیح ده. که چېرته موږ تاسو یو کتاب راواخلو 1000 صفحې یا 1.5 صفحې، نو موږ تاسو هغه لاین په لاین باندې نشو زده کولی، مطلب میخانیکي موږ نشو حفظ کولی. کانسپټ مهمه دي، د یو ډیټا د یو انفارمیشن چې کوم ده هغې نه تاسو هغه مفهوم صرف ترېنه راخلئ، دې مطلب څه شی ده. نو دا بیا هم د اپډیټ سټیټمنټ سینټاکس ده، څنګه موږ کولی شو ډیټا اپډیټ کړو، څنګه کولی شو ټول روز اپډیټ کړو. او بیا هم که تاسو چېرته د کتاب مطالعه کول غواړئ نو ریفرنسز د کمپلیټ ریفرنس SQL ده، او پلس ویب ریسورسز، یعنی ویب نه هم بعضې ډیټا موږ راخلو. نو اوس راځو موږ تاسو ګورو چې څنګه موږ تاسو د دې پریکټیکل کوو. سمه ده. راځو SQL Server چې SQL بیسډ DBMS ده،
مونږ د سکول په نامه تیار ډیټابیس لرو. دې کې زه غواړم چې څه وکړم. تېر درس کې مونږ ویلو چې اول زه باید یو ټیبل کریټ کړم. ټیبل د څه شي په نامه باندې؟ سټوډنټ په نامه باندې زه ټیبل کریټ کوم. آی ډي ورته وایم انټیجر، چې ډیټا ټایپس مونږ تېر درسونو کې ویل چې کوم شکل ډیټا تاسو غواړئ سټور کړئ. انټیجر، بیا پرایمري کی ده او ناٹ نل چې خالی نه وي. پرایمري کی مطلب ډبلیکیټ رانشي او ډیټا یونیک واوسي. صحیح ده؟ چې دې کې نل هم بیا نه اکسپټ کیږي. او بل سټوډنټ نیم ده varchar 50. دا ټیبل سو موږ سره F5 هم وهلی شي او ایگزیکیوټ هم پریس کولی شي. ایگزیکیوټ ټیبل موږ سره جوړ شو. سمه ده؟ که چېرته موږ دلته راسو ټیبل ته موږ ریفریش کلیک وکړو نو سټوډنټ ټیبل موږ سره جوړ شو. نو تاسو تېر درسونو کې ویلې چې دا موږ آټو انکریمنټډ کو. ډېره به ښه وي، ضرورت به نه وي چې موږ د هر بار آی ډي د یو سټوډنټ انسرټ کو، ځکه آی ډي په یاد کې نه ساتل کېږي چې لاست آی ډي یا آخري آی ډي چې کوم سټوډنټ داخله کړې وه هغه کومه یې وه چې د هغې په ادامه باندې زه بل آی ډي نمبر انسرټ کوم نو هغه آټو انکریمنټډ وي، ډېر ښه راځي. انسرټ. ښه، اوس زه غواړم چې ډیټا ټیبل ته د کیوري په واسطه باندې انسرټ کړم. تېر درسونو کې موږ په دې شکل مخته تللو ګرافیکلی چې مثلا زه احمد محمود دا زما ډیټا ګوره آی ډي اټومیټیکلی اخلي. نو زه غواړم چې د کیوري په ترو باندې زه ډیټا انسرشن وکړم. انسرټ انټو انسرټ کیورډ د استفاده کوم موږ چې دا ریکارډ واچوه انټو په څه شي کې؟ سټوډنټ ټیبل. سټوډنټ ټیبل شو. ښه، سټوډنټ ټیبل ته خو موږ څه کوو؟ ډیټا اوس انسرټ کوو. سپیسیفیک کالم ته موږ ډیټا انسرټ کوو. نو انسرټ انټو سټوډنټ values څه شی راځي؟ کالم موږ سره صرف یو کالم ده، د نیم کالم ده، نو صرف زموږ د هغې ډیټا انسرټ کوو. بیا موږ وایو چې څنګه موږ کالم سپیسیفای کولی شو. سمه ده؟ انسرټ کومه one row affected. اوس چې کله زه ډیټا لیست کوم select static from student انتخاب execute ډیټا موږ سره راغله احمد په نامه باندې، او یا هم کولی شئ مثلا جمیل په نامه بل ډیټا انسرټ کړئ. سلیکټ کړئ جمیل په نامه ډیټا موږ سره راغله. اوس تیر درس کې موږ ویلې چې alter table student add کا کالم د شي په نامه student تذکره. صحیح ده؟ varchar 50 دا کالم زه غواړم اضافه کړم. کالم اضافه شو ټیبل ته. اوس که چیرې زه ډیټا وګورم نو ما سره ټوله ډیټا شته ده، خو تذکره د سټوډنټس نشته ده. ښه، په دې وخت کې بیا موږ کولی شو دلته څه وکړو؟ د اپډیټ نه استفاده وکړو. صحیح ده؟ د اپډیټ نه موږ استفاده کولی شو چې څنګه موږ کولی شو احمد ته یو تذکره نمبر ورکړو، محمود ته یو تذکره نمبر ورکړو، بیا بل احمد او جمیل ته څنګه موږ تذکرې نمبر اډ کولی شو. ښه، اوس زه یو بل ریکارډ انسرټ کوم. انسرټ انټو سټوډنټ. صحیح ده؟ زه غواړم چې اول کالم ورته سپیسیفای کړم، صرف دغه کالم ته زه انسرشن غواړم. صحیح ده؟ فرض که سټوډنټ تذکره. صحیح ده؟ سټوډنټ تذکره ته زه یو ریکارډ انسرټ کوم. values څه شی وي؟ دا یو ویلیو شوله، صرف دې کالم ته زه انسرشن کوم F5. نو که چیرې اوس ډیټا وګورو نوم به نه وي موجود.
صحیح ده. نوم به نه وي موجود په ټیبل کې، خو ډیټا به انسرټ شوي وي صرف د تذکرې په کالم کې. ګورئ تذکره نمبر شته ده خو نوم درک نه لري. سمه ده. دا څه شی ده؟ د انزرشن طریقه ده چې څنګه موږ کولی شو ډیټا انزرټ کړو په یو ټیبل کې د کیوري په واسطه باندې. صحیح ده چې دا ډېر ضروري ده چې تاسو کیوري لیکل باید زده کړئ. اوس زه که چیرې یو ټیبل بل جوړ کړم، کریټ ټیبل سټوډنټ بیکاپ په نامه باندې. صحیح ده. سټوډنټ بیکاپ په نامه باندې ID integer primary key not null او بل کالم چې د student name varchar 50. دا څه شو؟ دا ما سره بل ټیبل شو. ښه اوس که زه چیرې دا کیوري کاپي کړم سټوډنټ په نامه او بل د سټوډنټ بیکاپ په نامه، دواړه زه انتخابوم. په سټوډنټ ټیبل کې ما سره ډیټا شته ده. صحیح ده. په سټوډنټ ټیبل کې ما سره ډیټا شته او سټوډنټ بیکاپ کې ما سره ډیټا نشته ده. صحیح ده. اوس څنګه زه کولی شم چې د سټوډنټ ټیبل نه د سټوډنټ بیکاپ ته ډیټا راواخلم؟ ښه insert into چرته insert into student backup. student backup ته ډیټا insert کا کوم کالم ته؟ student name ته select کا student name from student table. وګوره چې دا کار کوي او که نه کوي. دې مطلب دا ده چې د سټوډنټ بیکاپ ته د سټوډنټ کالم ته یې له سټوډنټ ټیبل څخه د سټوډنټ نیم کالم کې څه ډیټا ده هغه راواخله. insert cannot insert the null into column ID. موږ باید مخکې وویلې چې دا auto incremented وي، ډېر ښه راځي. ډیزاین تاسو باید ډېر کار وکړئ په کیوریز باندې چې کله هم تاسو ته کوم مشکل راځي نو تاسو اتوماتیکلی باید پوه شئ چې د پرابلم چیرته ده. سمه ده. execute 5 rows affected یعنی 5 rows affect شولې ډیټا راغله. اوس که چیرې بیکاپ ټیبل execute کوم نو ماته به ډیټا راغلی وي دې ټیبل ته. د کوم ټیبل نه؟ له سټوډنټ ټیبل نه به سټوډنټ بیکاپ ته ډیټا راغلی وي. execute صحیح شو. دې ته مولټي رو انزرشن وایي چې څنګه موږ کولی شو مولټیپل روز له یو ټیبل څخه راواخلو او ډایرکټلی بل ټیبل ته انزرټ کړی شو. نو دا موږ سره مولټي ټیبل یا وبخښئ مولټي روز انزرشن و. اوس بل مونږ د ډیلیشن کار کوو. څنګه مونږ کولی شو ډیټا ډیلیټ کړو یو ټیبل څخه؟ ښه ډیلیټ کیورډ د استفاده کوو فرام سټوډنټ ټیبل. اول زه د دې ډیټا انتخابوم. ایگزیکیوټ زه غواړم چې دا احمد چې آی ډي 4 ده دا زه ډیلیټ کړم. ډیلیټ فرام سټوډنټ where دلته د where equal to id equal to 4 چې کله هم id مساوي له 4 څخه سره وي نو ماته دا ډیټا ډیلیټ کړو. 4 id ته چا ده؟ د احمد. ګور انتخاب کړو execute. یو رو موږ سره به اوس باید ډیلیټ شوي. select static from student. execute. احمد id چې 4 هغه اوس موږ سره موجوده نه ده. صحیح ده. په همدې قسم باندې تاسو کولی شئ delete from student where student name
مساوي له جمیل سره چې کله هم د چا نوم جمیل سره مساوي و هغه ریکارډ ماته ډیلیټ کا خو دلته کېدلی شي چې دوه درې جمیله واوسیږي نو ټول باید ډیلیټ نشي نو د هغې له خاطر where id is equal to and id is equal to 5 دا and او اور دا شان موږ تاسو وروسته وایو د دې مطلب دا ده چې کله نوم مساوي له جمیل څخه او آی ډي 15 وه همغه جمیل صرف راته ډیلیټ کړه صحیح ده اوس که زه چېرې راسم دلته یو انزرشن وکړم ورته وایم چې سټوډنټ نیم ته انزرشن کوم او د جمیل په نامه ډیټا انزر کوم صحیح ده ایکزیکیوټ اوس زه دا سټوډنټ ډیټا ګورم ما سره دوه جمیله راغله صحیح ده د یو آی ډي 15 ده د یو 7 ده زه ورته وایم چې نوم یې جمیل او آی ډي 15 وه صرف همغه ډیلیټ کړه ایکزیکیوټ څو رو افیکټډ شو یو رو select historic from student ګوره 15 والا نشته هو که چیرې بیا زه راسم دلته دا ډیټا انسرټ کوم د جمیل په نامه باندې نو او دا ډیټا زه بیرته انتخاب کوم وګورم دوه جمیله دي که چېرته زه دا کنډیشن دا شرط ترې لرې کړم او ورته وایم چې جمیل راته ډیلیټ کړه نو وایي 2 روز افیکټډ څومره جمیل چې دي ټول موږ ته ډیلیټ کوي بل موږ او تاسې اپډیټ لرو اپډیټ سټیټمنټ ده چې د ډیټا موډیفیکیشن له خاطره استفاده کیږي چې څنګه موږ کولی شو ډیټا موډیفای کړو په ټیبل کې او تغییر کړو اپډیټ کا स्टूडेंट टेबल सेट का सही ده څه شی سیټ کوي स्टूडेंट تذکره مساوي له څه سره 23 تذکره نمبر ورکا چاته where student name مساوي له احمد سره صحیح ده که چېرته د نوم احمد و نو دا آی ډي نمبر ورکړه دا انتخاب کړئ execute one row affected ښه د دې مطلب دا ده چې اپډیټ کړه یعنی تغییرات راوړه په سټوډنټ ټیبل کې او سیټ کړه څه شی سیټ کې څه شی تغییر کې سټوډنټ تذکره ځکه سټوډنټ تذکره خالی و او دا تذکره نمبر ورکړه چې کله هم نوم احمد سره مساوي و اوس زه سټوډنټ ډیټا راخلم ګورئ مخکې نالو خالی و اوس احمد صحیح ده په همدې رقم تاسو کولی شئ فرض کړه د سټوډنټ تذکره یو بل کالم ده یو بل مطلب ورکوي فرض کړه د سټوډنټ کالم یو ولایت په شکل باندې صحیح ده زه ټول یو دم اپډیټ کوم اپډیټ کا سټوډنټ سیټ کا سټوډنټ تذکره سټوډنټ سیټ کا تذکره مساوي له څه څخه فرض کړه کابل ټولو ته سیټ شي execute ټولو ته کابل راغی نو دا هم د اپډیټ طریقه و څنګه موږ یو ټیبل کې ډیټا تغییرولی شو او بل اخري ډیلیټ سټیټمنټ موږ لرو څنګه کولی شو موږ ټول ډیټا یو دم باندې ډیلیټ فرام سټوډنټ ډیلیټ فرام سټوډنټ څه کې نو ټوله ډیټا تغییروي صحیح ده وبخښئ ډیلیټ کوي له ټیبل څخه F5 execute اوس سټوډنټ ټیبل ګورو چې ډیټا سته او که نسته ګورئ ډیټا موږ سره ټوله لاړله نو دا موږ تاسې نن DML باندې بحث وکړو صحیح ده نو په دې رقم باندې تاسو کولی شئ چې کیوریز ولیکئ او دې څخه استفاده وکړئ نو که چېرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن پریس کړئ تر څو نوي ویډیوګانو نه خبر واوسئ مننه